هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 125 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 1828 ته لوړ شوی دی. چارواکي وایي د تازه 115 مثبتو پیښو له جملې هرات کې 21، کابل کې 15، کندهار کې 15، بلخ کې 10، لوګر کې 9، جوزجان کې 8، پنجشیر کې 7، لغمان کې 7، پکتیا کې 7، غزني کې 6، تخار کې 6، ننګرهار کې 15، هلمند کې 2، میدان وردګ کې 2، کونړ کې 2، بادغیس کې 1، کاپیسا کې 1 او بدخشان کې 1 ثبت شوي چې تر اوسه له دې ناروغۍ په ټول هیواد کې 228 کسان رغېدلي او 58 کسان ترې وفات شوي دي. ثبت د مثبتو پیښو سره مجموعي شمېره 1828 مثبتو پیښو ته ورسېده. په تیرو 24 ساعتو کې 8 تنه د هرات په ولایت کې روغ شول د کووید 19 مریضینه چې شمېره مجموعي د روغ شوو کسانو 228 ته ورسېده. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې د وینټیلیټور یا د مصنوعي تنفس دستګاو له کمبود سره مخ دي. مسؤلان وایي چې دوی دا مهال 300 د مصنوعي تنفس دستګاوې په اختیار کې لري او نږدې ورځو کې به یې شمېر 200 ته لوړ شي، خو بیا هم د دوی اړتیاوې نه پوره کوي. په هیڅ وجه افغانستان اوس څه چې 20 کاله بعد هم په هغه اندازه چې موږ وینټیلیټرو ته اوس ضرورت لرو وبه نشو کولی. اوس د 300 نه زیات وینټیلیټرونه فلحال لرو او خریداري چې د تدارکاتو د پروسو لاندې ده، خریداري هم فکر وکړئ چې 300 نور ماشینونه ټول په افغانستان کې موږ به 200 وینټیلیټرونه ولرو، اما دا 200 که موږ بد حالت ته ځو آیا کفایت به وکړي؟ په هیڅ وجه دا کفایت نه کوي. نو څه پکار ده چې څه وکړو؟ دلته هغه لکه چې پرون ما وویل وقایوي اقدامات ډېر اړین دي چې هغه موږ تطبیق کړو. ټول وقایوي اقدامات باید ونیسو تر هغو دغه مرحلې ته رانسو. څوک زیات آسیب پذیره دي، هغه ګروپونه چې آسیب پذیره دي هغه باید هغه ټول وقایوي اقدامات اتخاذ شي. په ورته وخت کې د کرونا ویروس مثبتو پیښو له زیاتوالي سره هممهاله وقایوي اقداماتو ته توجه نه کیږي او کابل او ولایتونو کې ګرځبندیز نه مراعاتیږي. کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غواړي څو له امنیتي سرتیرو سره همکاري وکړي. کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان له ټولو خلکو څخه په ځانګړې توګه زموږ له هیوادوالو څخه چې په هغو ولایتونو او په ښارونو کې ژوند کوي چې د دې ویروس د خپرېدو کچه هره ورځ لوړیږي، له دوی څخه غواړو چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او ګرځبندیز مراعات کړي. پرته د دوی له همکارۍ او مرستې څخه د ګرځبندیز مراعاتول د پولیسو لپاره ستونزمن کار دی. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې سره له دې چې د مثبتو پیښو شمېر کې زیاتوالی راغلی، خو زیاتوي چې دوی د بېوزلۍ له امله له خپلو کورونو راوځي. اشرف غنی یا دکتر عبدالله در غم کشمکش خودشان هستند، در فکر ملت نیست، خیام مجبور هستند. باید یک راه خوبتر برای مردم بسنجه یا راه سهولت به خاطر کار یا برشان یک چیز غذا یا کمک همکاری شود یا مجبور است کلگی باید در بیرون برآید. گشت و گذار مردم هر چی که بیشتر شود، شیوع مریضی کرونا هر روز بیشتر شده میره که سیر سعودی در این روزها پیدا نموده و همچنین مرگ میر هم زیاد شده میره. هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر کې زیاتوالی او د مصنوعي تنفس دستګاو کمبود په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې کابل او ولایتونو کې د ګرځبندیز اصول نه مراعاتیږي او هره ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډیریږي. د کرونا ویروس د مخنیوي یو مورد د خلکو د ګرځېدو مخنیوی ده، خو په دې وروستیو کې د کابل په شمول په ولایتونو کې د خلکو ګرځېدا خورا زیاته شوې او اندېښنې هم دا دي که چېرته دغه ډول ګرځېدا د خلکو دوام پیدا کړي نو د کرونا ویروس د مثبتو واقعاتو کچه به لا هم لوړه شي. میرویس سلامزوی، کابل نیوز.